د علي وزیر داسې خبرې چې پنجاب یې ولړزاوه او لر او بر پښتانه یې خوشحاله کړل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د بنو په تاریخي جلسې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي علي وزیر په خپلو غوسناکو څرګندونو کې پاکستاني ریاست ته په خطاب کې ویلي دا ژمنه در سره کوم چې پر ډیورنډ کرښه تیر کړی اغزن تار به یوه ورځ ستا په غاړه کې اچوم او کش کوم به دې. علي وزیر د خپلو خبرو پر دوام وویل د ډیورنډ نامنل شوې کرغېړنه کرښه باندې اغزن تار دوه ورونه چې لر او بر یادېږي سره جلا کړي دي، خو پر وینا یې چې دغه تار به یوه ورځ له منځه وړي. نوموړی وایي اغزن تار چې پاکستاني ریاست په پوره هڅو باندې د لکونو پیسو په لګولو سره د دې لپاره تیر کړ چې ګواکې د لر او بر پښتانه به سره بیل کړي، خو بیا هم ونه توانېده او همغه پښتانه له یو بل سره پخوانۍ مینه او اړیکې لري. علي وزیر وایي پاکستاني ریاست به د لر او بر پښتنو د بیلولو ارمان ګور ته یوسي. هغه وایي دا ناممکنه خبره ده چې ګواکې دوی به سره بیل شي. نوموړی چې د پاکستان پارلماني غړی هم د یو ځل بیا په پارلمان تور پورې کړ چې ګواکې ټول چاپړوسان دي. د هغه په خبره په ټوله نړۍ کې به دا ډول ناسم پارلمان پیدا نه کړی لکه څنګه چې د پاکستان دی. د علي وزیر پر وینا د پښتنو دا لویه مبارزه چې په لوی هوډ او قوي ارادې سره پیل شوې ده خپلو هدفونو او حقونو ترلاسه کولو ته ورسوي او د پاکستاني ریاست له ظلمونو به خلاص شي. نوموړي په ټینګار سره وویل دا څنګه ازادي ده، دا څنګه انصاف دی، دا څنګه د ولس په خوښه حکومت دی چې پنجاب خپل ولس ته قلم ورکړی دی خو زموږ پښتنو ته ټوپک ورکړی دی. نوموړي په ټینګار سره وویل د پاکستان له حکومته به د ذرې حساب وغواړي او د شویو ظلمونو په اړه به هم ترې انصاف او د عدالت غوښتنه وکړي. علي وزیر د پاکستان پر ضد دا سپینې خبرې نن د بنو په رابلل شوې تاریخي ولسي غونډه کې وکړې. که څه هم د پاکستان حکومت ټول کوشش وکړ چې دا غونډه ګډه وډه کړي خو بریالي نه شول او دا غونډه کامیابه ترسره شوه. په هر حال تاسو د علي وزیر د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. زموږ ویډیو خوښه او یوټیوب چینل مو سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.